طالبانو بل بحث چې دا هغه په دې باره کې ده چې قرآن الله عز وجل چې نازل کړی ده اکثره قرآن چې الله نازل کړی ده هغه ارضي ده یعنی په مځکه کې نازل سوی بعضې قرآن الله عز وجل داسې هم نازل کړی ده چې هغه په اسمان کې نازل سوی د مځکې لاندې په غار کې نازل سوی او هوا باندې نازل سوی نو دا هم یو بحث ده ډیر بحث په دې نه کوو اول قرآن کم نازل سوی دې کې ټول 4 اقوال دي اول قرآن الله عز وجل کم نازل کړی 4 اقوال پکې دي راجح قول دا د طالبانو د بخاري او د مسلم د دواړو حدیث ده کله چې نبی صلی الله علیه وسلم مبعوث په بعثت باندې سو نو الله عز وجل په نبی علیه السلام باندې په غار حرا کې چې عبادت کو ملک ورته راغله په غار حرا کې و نبی علیه السلام ته ویلې اقرا نبی علیه السلام ورته ویلې ما نه بقاري نبی علیه السلام امي و طالبانو نه خط ویللی سو نه لیکل کولی سو طالبانو دا د نبی علیه السلام معجزه و امیتوب نه قرآن ویللی سو طالبانو نه قرآن نه لیکل کوی سو نه خط ویلی سو مطلق خط نسو ویلی رسول الله السلام دا د نبی علیه السلام معجزه وه تاسې به وایي نو خط زده کول نه زده کول معجزه ده دا د دې په خاطر باندې خلکو به ویلي چې نبی علیه السلام قرآن له ځانه جوړ کړی نبی علیه السلام نه لیکل کوی سو نه ویلل کولی سو که له ځان نه یې جوړ کړی وای دا اعتراض به کېده نو نبی علیه السلام باندې دا اعتراض نشته ده دا د نبی علیه السلام یو معجزه ده طالبانو په بخاري شریف کې علما په دې یو لوی بحث کوي شارحین د علم حدیثو بیا نو مو که لویې دورې چېرته کولی په دغه بحث به هلته درته بحث کوي خو زه به یې کله کله یوه خبر کوم طالبانو تاسې هم علم ته راغلي یو نو په تنکیږو به نه سره خبره ده کوم یې الله مو طالبانو له بخیلو ملیانو نه وساته زه بخیل ملیان هغه ته وایم طالبانو تنګ نظر ډېر وي زر سړي باندې د کفر فتوا کوي طالبانو دا چې علم کم وي بیا د کفر فتوا سړی زر کوي طالبانو الله عز وجل قرآن کې داسې وایي ولا تخطه بيمينك وإذا لارتاب المبتلون وما كنت تتلو من قبله من كتاب قرآن دا ګورئ وما كنت تتلو من قبله من كتاب ولا تخطه بيمينك إذا لارتاب المبتلون وما كنت تتلو من قبله من كتاب ولا تخطه بيمينك وإذا لارتاب المبتلون دا د نبی علیه السلام معجزه و نبی علیه السلام خط نسو کولی نه ویلی سو نه لیکل کولی سو ګوره ولا تخطه په خلاص دی خط نسو کولی بې طالبانو الله عز وجل بل حالت راوست څنګه حالت و نبی صلی الله علیه وسلم طالبانو یوه زمانه موجوده سوله چې په دې زمانه کې د علماو اختلاف پیدا سو یو عالم دنیا کې تیر سوی ابوالولید باجی ورته وی مالکی مذهب ای د طالبانو مولیان هم کله کله سختې ستړي تیرې کړي طالبانو الله مو ښه مولیان کا خو طالبانو چې ښه مولیان سوی به د مولیانو دښمني ته هم ځان ټینګوئ که نه که مولیان به سړي سره ډېرې دښمنیانې کوي مولا تنا یو دښمن نه دومره ډېر دښمنان بیا لري اولینې دښمنان مولیانی ابوالولید الباجي ګورته کرا غږېږي ابوالولید الباجي رحمه الله هغه ته وویلې څه ورته وایي هلته یې فیصله وکړله وی د نبی علیه السلام دا بالاتفاق د نبی علیه السلام معجزه و نبی علیه السلام نه لیکل کوی سو نبی علیه السلام نه خط نه ویللی سو نه لیکلی سو دا بالاتفاق قرآني وه په قرآن دا ثابته خبر ده نو ابوالولید الباجي ویلې طالبانو رسول الله سلام اخر د عمر کې څوک کولی سو خاتم لیکی سو
او لوستلی هم سو. دا د ابوالولید باجي خبره وه. نو طالبانو مولیانو شر و شور پې را شروع کړو، وایي ته زندیق یې، ته کافر یې، او شر و شور یې جوړ کړ. هراتیان طالبان شته مجلس کې، د هرات ولایات ګوتې جګې کوي. ماشاءالله طالبانو په اسلامي نړۍ کې یو عالم تیر سوی هروی ده، ابوذر الهروي. دغه عالم د ابوالولید الباجي ننګه د یو عالم ده وکړله، د هرات. هرات دومره علمي جای تیرو طالبانو، علما به دنیا منل، علما به دنیاوالو منل. نن موږ طالبانو داسې مولا نه لرو چې دنیاوالي ومني. دا ومنئ را سره خوابدي کېږئ مه، دا یو رښتونی حقیقت ته طالبانو. نو ابوالولید الباجي دا د افریقا تیر سوی طالبانو، مالکي مذهب یې ده. ده چې دا خبره وکړله نو دی ننګه وکړه، نور علما پې را شروع سول ته کافر یې، له ایمانه وتلی او هغه ده. نو په دې فیصله وکړه چې د عالم بیچارګۍ شهید کی. پاچا ته علماو نمامت و شیطانت وکړو، بادشاه علما را وغوښتل، دی هم را وغوښت. نو داسې شر و شور مولیانو ورته ویلي چې د ابوالولید الباجي دا اعدام که، قصاص یې که. طالبانو دا ابوالولید الباجي یو کتاب جوړ کړی د المنتقا په موطا د امام مالک باندې شرح ده. ما سره سته طالبانو 9 جلدونو کې کتاب ده، دا ټول کتاب زه لرم. پر رب العالمین قسم طالبانو دومره ښه کتاب ده چې ورته حیرانه بسې، په موطا د امام مالک باندې شرح ده. نو چې ابوالولید الباجي مجلس ته راغی، ډېر علما ناست دي. ابوذر هروي د ده په ننګه باندې دی، او 2 نور علما مو سره، نور علما یو طرف ته دي. پاچا هم ډېر په غوسه ده. نو باچا ورته ویلي تا ولې داسې خبر کړي چې قرآن نه خلاف، د قرآن وینې خط کولی سو نه ویللی سو، امي و، ته ولې د قرآن خلاف دې کړی، کافر. ابوذر هغه ورته ویلي ابوالولید الباجي، وی بادشاه که ما ته لږ وخت راکړي، زه خو یوه خبر تا ته وکم. نبی علیہ السلام امیو نه لیکل کولی سو، نه نبی علیہ السلام لوستلی سو. دا د نبی علیہ السلام معجزه وه. خو په هغه وخت کې چې کله د قرآن نزول و، قرآن را نازلېده، ولې که نبی علیہ السلام خط ویللی سو، لیکلی سو، اذا لارتاب المبتلون، شک کوونکو به بیا شک کړی و چې له ځانه یې جوړ کړی. کله چې دا شک انتها ته ورسید، ختم سو، بیا دا یوه معجزه وه د رسول الله. بیا طالبانو الله عز وجل بدون د دینه چې استاز ولري، بدون له دینه چې چا نه زده کي، دا بله معجزه د نبی علیه السلام وه چې بیا یې خط ویللی هم سو، په اخر د عمر کې لیکلی هم سو. د بخاري حدیث ته صلح د حدیبیې کې چې کله خط ولیکه طالبانو، هذا ما كتب عليه محمد بن عبد الله محمد رسول الله، هغه سهیل ابن بیضا ورته ویلي که موږ په دې پوه وی چې ته نبي یې، نو بیا موږ تا سره جنجال شته که موږ د تا د نبوت خبر نه منو. بیا علي صاحب ته ویلي دا ړنګ که، علي صاحب نه ړنګاو. نبی علیه السلام قلم راواخیست، ړنګ که، داسې ولیکه هذا ما كتب عليه محمد بن عبد الله. بخاري صریح حدیث ته طالبانو. نو ابوالولید الباجي ورته ویلي دوی په یوه معجزه خبرې کوي، زه 2 معجزې رسول الله ته ثابتوم. خپل وخت کې هغه معجزه وه چې امي و، بل وخت کې بیا دا معجزه وه طالبانو چې رسول الله سلام لیکلو لست. او بل ګوري قرآن ماضي صیغې استعمالي، ولا تتلو من قبله من کتاب ولا تخطه بیمینک واذا لارتاب المبتلون. په د ماضي زمانه کې اوس بیا کولی سي. بیا ابوالولید الباجي طالبانو میدان وګټه، اعدام هم خلاص، علماو کې غاړه هم هسکه شوله طالبانو. بیا ابوالولید الباجي طالبانو په دغه مسئله باندې چې د ټولو علماو او افریقي علماو سره جنجالو په هغې کتاب هم جوړ کړه. دا کتاب هم ما سره شته الحمدلله. نو اول صورت چې الله عز وجل نازل کړی ده، هغه صورت اول قرآن چې الله نازل کړی څوک؟ اقرأ ده. دا یوه رایه سوله طالبانو. اول قرآن چې الله نازل کړی 15 آیتونه د صورت اقرأ دي. دویم رایه دا د طالبانو، جابر ابن عبدالله وی قرآن اول چې الله نازل کړی یا ایها المدثر ده، یا ایها المدثر. خو طالبانو صحیح خبر دا ده، علما وی یوري ګوره دام د بخاري حدیث ته چې اول اقرا نازل سوی، دام د بخاري حدیث ته چې اول
یا ایها المدثر نازل سوی. تطبیق یې داسې د طالبانو. اول مطلق قرآن چې نازل سوی د سورت اقرا 5 آیتونه دي. اقرأ باسم ربک الذي خلق خلق الانسان من علق. دا اول قرآن ده. او ابل حدیث کې چې اول سورت الته سورت ته یو سورت اول نازلېدل دي هغه ایها المدثر نازل سوی. یو مطلق آیتونه د قرآن چې اول نازل سوي هغه څوک ده؟ هغه اقرأ ده. مطلق قرآن چې آیتونه اول نازل سوي اقرأ ده. اول مطلق سورت چې نازل سوی څوک ده؟ سورت مدثر ده. خبر پوه شولې؟ یا طالبانو حدیث کې چې راځي چې اول سورت مدثر نازل سوی دغه جواب دا بعد زمن الفترت. دلته طالبانو سورت اقرا چې نازل سو بیا څه زمانه د فترت زمانه و وحی نه نازلېدل. پس له فترت نه بیا د انقطاع د فترت نه وروسته چې څوک نازل سوی هغه یا المدثر. الته اول اضافي د طالبانو په اقرا کې کم اول ده؟ اول حقیقي ده. او په چا کې کم اول ده؟ هغه کې کم اول ده؟ اول اضافي د طالبانو. اول اضافي او حقیقي خو پیژنئ که نه؟ کم کتابونو کې تاسو ته تیریږي دا؟ آفرین ماشاءالله. نو طالبانو یا طالبانو مراد د جابر رضی الله عنه چې ایها المدثر اول نازل سوی دلته مراد له اول نه کم اول ده. یا ایها المدثر دلته مراد له اول نه کم اول ده. طالبانو دلته دا په اجتهاد باندې جابر صاحب دا خبر کړی ده. یعنی د اجتهاد دا ده چې اول دا نازل سوی ده. صحیح خبردار طالبانو اول قرآن چې مطلق نازل سوی 5 سورتونه د اقرا دي. که چا در نه پوښتنه وکړه اول قرآن کم نازل سوی ته به پوښتنه ترې وکړې چې لالو سورت راته ښیې که آیتونه؟ که آیتونه راته ښیې اول اقرا نازل دي، که مکمل سورت ښیې. خو مطلق قرآن چې نازل سوی څوک ده؟ اقرا ده. دا طالبانو راجح رایه ده. ابن الحجر، علامه بدر الدین العینی، قسطلانی، سیوطی، د دنیا ټول محققین علما دا خبر ذکر کوي. او درېیمه رایه دا د هغوی وایي چې اوله رایه چې مطلقا نازله سوې اول قرآن چې اول مطلقا چې نازل سوی هغه سورت فاتحه ده. اول قرآن چې نازل سوی سورت فاتحه ده. دا د چا خبر د طالبانو؟ د جارالله زمخشري معتزلي الحنفي. طالبانو تاسې چې دې مدرسې ته راغلي یئ ما مخکې درته ویلي ډېر څه به بدلون به داسې به یئ داسې به کېږي انشاءالله. طالبانو ما مخکې تاسې ته ویلي ګورئ موږ چې مسله ذکر کوو دومره اقوال دي پکې ټولو قولونو ته به احترام لري ولو کان معتزلیا. جارالله زمخشري معتزلي عقیدتا معتزلی ده. طالبانو فروعا حنفی ده. داسې دنیا کې علما تیر سوي په فروع کې احناف دي، په عقایدو کې معتزلی ده. دا مشهور جارالله څه تیر سوی طالبانو تفسیر کشاف یې چې جوړ کړی په پښه باندې ګوډ و طالبانو. دا وایي ګوډ ځکه ومه وړه مرغۍ چوغکه مې راګیر کړې وه. وایي وړه چوغکه مرغۍ وله طالبانو وي دا مې راګیر کړله او دا مې بیا هغه کړه څه ورته وایي پښه باندې مې تړلې وله نو دا مجیر معامر د قیصه لري ځان ته. تاسې یو څوک ما ته ووایي چې یو متل مزده وي. زده مو د کوم متل چې موږ تاسې د خپل افغاني کلتور جامعه کې ډېر وایو؟ وایه. او دا یو قیصه لري طالبانو ځان ته ځان ته قیصه لري. دا په تا مانه کله څوک پوښتنه وکړي. پرونم یو پاکستانی طالب مانه پوښتنه کړې وله او پوښتنه یې داسې وله وي شیخ صاحب زه غواړم چې تاریخ کې مطالعه وکړم. تاریخ کې کم باب؟ دی فکر کوي چې تاریخ بس یو کتاب در واخله. تاریخ بابونه لري طالبانو. لکه دې مدرسې ته چې راننوتې تا به ویلې یوه کوټه ده چې دا راننوتې دلته کوټه ده، بیا دې کوټه کې بله کوټه ده، بیا هغې کوټه کې بله کوټه ده. تاریخ دومره لوی بابونه لري. یو باب یې طالبانو د امثالو باب ده. بیا وروسته به یو څو قیسې درته وکم. مجیر د ام عامر وای پلان کای داسې ده لکه مجیر د ام عامر. اوس به خبر درته وکړم چې پې پوه سئ طالبانو. دا داسې و طالبانو ام عامر
موږ سمساره ورته وایو، عربي کې ورته دب وایي. پیژنئ سمساره طالبانو یو قسم یو حیوان د 4 پښې لري، یوه لکۍ لري. سمساره دې ته د دې کونیه ام عامر د طالبانو. دا چا پسې راخیستې وله، چا پسې راخیستې وله، د کوچي خیمه وله. بیا د کوچي خپله خیمه کې د ام عامر ته پناه ورکړله. چې پناه یې ورکړله، بیا د هغه راجګ سو څه ورته وایي، دا ام عامر مستې ورکړه. دا ستړې وله، هلته مستې ښې مستې ورکړلې دي هغه ته، د سمسرې ته. اتي سړی ویده سو، سمساره هم ویده سوله. څوک چې چا پسې راخیستې و هغه لاړو. خیمې ته نه سو راتللی، کوچانو کې خو د کوچانو په حریم کله څوک ورتلی سي. سړی ویده سو طالبانو. دا سمساره راجګه سوله، د دې کوچي په دې خېټه باندې خوله ور ولګوله، ناسې پرې راوچېره مړ یې. نو اوس دا یو متل جوړ سو طالبانو، یو څوک چې چاته پناه ورکي هغه سړی راجګ سي بیرته په ده حمله وکړي. نو خلک وایي پلانکی داسې ده لکه مجیر د ام عامر غوندې، که نه؟ یعنې پناه ورکوونکی د ام عامر غوندې، یعنې هغه خو هلته پناه ورکړې وه، ده دا کارو سره وکړي. نو دا یو متل جوړ سو طالبانو. نو کتاب الامثال د امام میداني یو عالم تیر سوی، نو جارالله زمخشري، نو د ویلې وی دا میدانی نه ده، دا نه میدانی ده، ځکه دواړه فارسی زبانان ول طالبانو. وی دا څوک ده؟ نه میدانی. نون میم کې څه خبره وکړه که نه، میدانی نه میدانی. وی دا علامه میدانی نه ده، علامه نه میدانی ده وای. نو علامه میدانی ته چا خبر رسولی وه چې تا پسې داسې خبر کوي؟ وی په څه شي کې خبر کړی وی؟ په میمو په نون کې وی ورته ګوره. نو دی څه نومیږي؟ جارالله زمخشري. دا زمخشري نه ده طالبانو، زمخشر ده، نسبت زمخشري راځي طالبانو. زمخشر ایران کې جای ده. جارالله زمخشري وی دا زمخشري نه ده طالبانو، دا زنخشري ده. زنخشر په پښتو په فارسي کې طالبانو دوس ته وایي که نه؟ نو هغه بیرته خپل غوار تېر واخیسته، خو علمي طالبانو دا د علماو خپلې مسلې وي. نو جارالله زمخشري یوه خبر کوي طالبانو دلته. جارالله زمخشري وایي، تاسې اوس خبر واورئ. جارالله زمخشري څه وایي؟ وایي قرآن څه ده؟ اول صورت چې په قرآن کې نازل سوی هغه څوک ده؟ سورة فاتحه ده. او جارالله زمخشري څه وایي؟ واکثر المفسرین على ان اول سورة نزل فاتحة الكتاب. اکثر مفسرین وایي پوه شولې طالبانو؟ جارالله زمخشري څه وایي؟ وایي اکثر مفسرین داسې وایي. ابن حجر وایي والذي ذهب الیه اکثر الائمه هو الاول، اما الذي نسبه الى الاکثر فلم يقل به الا عدد اقل من قلیل. ډیر چیرته ویلي دي، لږ خلکو هغه هم تنا تا دا خبر کړې ده. یو که بل ملګری چیرته ولري چا هم دا خبر نه ده کړې چې اول صورت څوک. خو دلته به طالبانو د ابن حجر خبر منو موږ، ځکه طالبانو لکل فن رجال، الله هر باب د پاره خپل سړي پیدا کړي. جارالله زمخشري بلاغت، فصاحت، نحو، لغات، دا د باب ده. ابن حجر طالبانو تاریخ، حدیث، قرآن متعلق دا د مباحث دي، د خبر به منو. نو دا طالبانو دریمه رایه سوله. څلورمه رایه کومه یوه ده طالبانو؟ څلورمه رایه دا سوله چې اول صورت الله اول چې نازل کړی دغه بسم الله الرحمن الرحیم د طالبانو. دا یو عالم تیر سوی ابن نقیب نومیږي، تفسیر جوړ کړی، غټ تفسیر هم د علماوی 100 جلدونو کې دا تفسیر، لا تر دین هم غټ علماوی. امام سیوطي له دې کتاب نه نقل کړی، خو صحیح خبر دا د طالبانو. امام سیوطي وایي دا مستقل قول نه ده، دا څلورم دا اصل چې اول صورت بسم الله نازله سوی دا مستقل قول نه ده، دا د چا قول ده؟ اصل کې دا د غنورو اقوالو کې مندرج ده. هر صورت چې اول نازل سوی څوک ستو سره، که اقرا هم نازل سوی بسم الله ستو سره، که مدثر هم نازل سوی، مستقل قول نه ده طالبانو ده. نو الله دی وکړي چې د ما په خبر باندې پوه سوي هلته ورته وایي ورته برق ولې ګل کوي. او بل دا د طالبانو اول صورت
دا خو په اولو صورتونو کې 4 اقوال ول راجح قول دا ده چې اول مطلقاً چې نازل سوی کم یو ده اقرا اول مطلقاً نازل سوی کنه اول مطلقاً چې نازل د څوک ده اقرا نازل د طالبانو یعنی اول آیتونه او اول صورت چې نازل د څوک ده صورت مدثر طالبانو اول نازل ده او بل طالبانو دا خو هغه اول حقیقي کې خبر ولا او بل کله کله طالبانو اول په جهاد کې کم آیات نازل سوی ده اذن للذین یقاتلون بانهم ظلموا په جهاد کې اول دا نازل سوی او مثلا اول طالبانو په شرابو کې چې کم آیات نازل سوی یسألونک عن الخمر والمیسر تاسې طالبانو د تیزه پکې دا یو بل موضوع ده بیا یو خو مطلق اول د قرآن په پلانکی موضوع کې چې دې ته موږ اول اضافي وایو طالبانو په پلانکی موضوع کې اول قرآن کم نازل سوی چې اول اضافي ده دا بیا بل موضوع ده طالبانو خبر می پوه شولی کنه طالبانو قرآن کې آخر آیت کم نازل سوی پدې کې اختلاف د طالبانو د علماو بعض علماوی واتقوا یوما ترجعون فیه الی الله بعض علماوی دا اول نازل سوی ده بعض علماوی یا ایها الذین آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقی من الربا دا اول نازل سوی ده امام سیوطی رحمه الله وی صحیح خبر دا ټول اصل کې یو قصه ده شریک آیتونه دی ټول یو جای نازل سوی دی د سورت بقر دا 200 آیتونه دی دا 3 واړه نو بعضی صحابه تعبیر کړی چې دا ول نازل سوی بعض وی دا د 3 واړه اصل کې دا ده چې دا یو دم نازل سوی دی اخر یو دم هم دا آیتونه نازل سوی دی د سورت بقر طالبانو واتقوا یوما دا او یو دا آیات یا ایو الذین آمنوا او آیات مداینه دا هغه اخرینی آیتونه د قرآن دی چې الله عز وجل نازل کړي دي یو خبر طالبانو بلم واوري الله پاک مو په علومو د قرآن مطالعه باندې لګیا کا کله چې مطالعه د علومو د قرآن کوي علما کله کله داسې وایي آخر آیات دا نازل سوی په پلان کوي موضوع کې کله کله داسې وایي طالبانو دا آیات آخر نازل سوی د هغې مطلب دا د طالبانو چې آخر نازل سوی معنا دا منسوخ نه د طالبانو کله کله دا آخر نازل ول دا معنا لري تاسې ما خبر باندې ځان پوهی آخر اول دا نازل سوی آخر دا نازل سوی کله خدا موضوع سوی کله کله دا صورت آخر نازل سوی دا آیات آخر نازل سوی څه معنا طالبانو آخر نازل سوی دلته یو بل اصطلاح ده پکې یعنی منسوخ نه ده دا آیات آخر نازل سوی دا آیات صورت آخر نازل سوی څه مطلب دا منسوخ نه ده طالبانو دلته 2 اصطلاح دي کنه یو خو آخر په خپل معنا باندې یو آخر دا معنا چې منسوخ نه د طالبانو کوم ناسخ نشته چې دی منسوخ کړي یعنی دا محکم د طالبانو منسوخ نه د طالبانو الله دی وکړي چې تاسو د ما په دې خبر پوه سوي طالبانو د یو بل اصطلاح دلته جوړه ده د علماو په مابین کې چې علما په دې باندې بحث کوي امام سیوطی دلته قول کړی ده او علامه ابن عقیله مالکی زیادت والاحسان فی علوم القرآن الته طالبانو بیا په دې باندې نورم بحث د مسئلې کړی ده او ښه علمي بحث یې کړی ده یوه خبر دلته بله د طالبانو مشهوره خو داسې ده نبی علیه السلام چې کله حجة الوداع کې و اخرینی حج بیا چې 4 یا 3 میاشتې بعد رسول الله مریض و وفات سو د حجة الوداع نه په حجة الوداع کې دا آیات را نازل سو اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا اليوم أكملت ننمي دين درت مكمل خو دین علماوی چې اخرینی دا نازل سوی که دین داسې معلومیږي اليوم نن ورځ می دین درته کامل که بس پوره سو خو د آیات نه خو داسې معلومیږي چې دین وروسته چې آیتونه نه دي نازل سوي ځکه دین کامل سو اما سره له دې له دین وروسته طالبانو آیتونه نازل سوي وړومبی مې درته ویلې واتقو آیات مداینې
او ان الذين امنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا دا وروسته نازل شوی. بیا څنګه کوي؟ نو طالبانو په اسلامي امت کې یو عالم تیر سوی ده، ډېر ښه مولا تیر سوی. طالبانو تفسیر ته هم الله پاک په تفسیرونو کې لویه مرتبه ورکړې. طالبانو د قرآن څومره تفسیرونه دي دې نه خبر یی؟ علامه انور شاه کشمیری رحمه الله نه د دوی یو شاګرد علامه محی الدین البشاوری په نامه یو عالم نقل کړی 2 لکه نه زیات تفسیرونه طالبانو د قرآن دي. 200,000 تفسیرونه د قرآن شته ده. عمره ډېر تفسیرونه علماو د قرآن جوړ کړي دي. دا 200,000 تفسیرونه د قرآن چې تیر سوي دي طالبانو په دې بحث کړی ده. نو ښه تفسیر طالبانو دنیا کې چې ډېره لویه رتبه لري دا تفسیر جامع البیان لمحمد بن جریر الطبری، ښه مولا تیر سوی طالبانو، درس جلد تفسیر ده. کله کله به بیا د دې تفسیر نه طالبانو اقوال درته نقل کوم ان شاء الله. نو د دغه علامه ابن جریر الطبری خو یو ټکي تم فکر وي طالبانو، ابن جریر خپله مجتهد د چا د مذهب سړی نه ده. تاسې خو چې دلته راغلي تاسې هم دا اورېدلي دي دنیا کې 4 مذهبونه دي. دا صحیح نه ده طالبانو. دنیا کې دومره مذهبونه دي چې ورته به حیرانه سي. خپله د دنیا لوی معتبر تفسیر ابن جریر دا خپله مجتهد ده طالبانو. دا د چا د مذهب سړی نه ده. خپل امام بخاري طالبانو د چا د مذهب سړی نه ده، خپله مجتهد ده. خو دا هغه مسلې دي طالبانو چې اصول فقه تاسې وایي بیا پوهېږئ تاسې اصول فقه ویلې نه ده. د ما خپله دا اراده ده د اکثره وخت زه علماو سره کینم، غوښتنه مې دا وي چې موږ د اصول فقه بعضې کتابونه طالبانو ته مدرسو کې راوړو چې طالبان په اصول فقه پوه سي، اجتهاد نه پیژني. تقلید بس دومره اورېدلی زه مقلد یم، نور په هېڅ هم نه ده خبر. نو طالبانو ابن جریر جواب کړی الیوم اکملت لکم دینکم و اتممت علیکم و رضیت لکم الاسلام دینا. د دې مطلب څه شی ده طالبانو؟ د دې مطلب دا معنا نه چې دین مې کامل که په ټولو کې چې دین وروسته به قرآن نه نازله کیږي. دین وروسته قرآن ایتونه نازل سوي دي. دلته مطلب طالبانو اکمال دا ده، ای د الله رسوله الیوم اکملت لکم دینکم، تا ته مې دین کامل که. څنګه دی دین راته کامل که؟ هغه کمال د دین دا ده چې تا ته مې دین کامل که. په مکه کې مې ووسولې، استقرار و امن مې درکه. مکه کې ته نه پرېښودلې، مهاجر کړی وې، فتحه مې کړله درته، د تا قرار دلته راغی. بیت الله ته حج ته نه پرېښودلې. یو کال مخکې چې تا کله بیت الله د حجة الوداع نه مخکې یو کال کله چې حج مسلمانانو کو، هلته مشرکینو یو ځای د بیت الله نه یو ځای سره طواف کو. خو څه کالې حج د بیت الله نه هیڅوک حج نسی کولی غیر له مسلمان نه، نه مشرک حج کولی سي نه بل څوک. الیوم اکملت لکم، نن مې تا ته دین کامل که. چې حج د بیت ټول نه، دا کمال په ټول انحاو کې نه طالبانو. دلته کمال په دغه جي کې یا نبی علیه السلام کامل مې که تا ته دین چې مکه مې تا ته جای د استقرار و د امن وګرځو، د تا واک وسلته او سیطره ورباندې راغلله. او بل دا ده چې اوس ته تنها مسلمانان د بیت الله نه حج کوي، څوک نور حج نسی کولی. مشرکین دلته حج نسی کولی. نو دا د امام ابو جعفر ابن جریر الطبری رحمه الله. نو الله دې وکړي چې تاسې د ما په خبر پوه سوي یئ طالبانو. دا لږ مهمه خبر ده، دې باندې ځان پوه کوي. یو وارې به تا نه څوک پوښتنه وکړي طالب جانه آخر آیات کم نازل سوی؟ دا د صورت بقرې. نو هلته الله قرآن کې وایي صورت مایدې کې الیوم اکملت لکم دینکم. نو خو دې نه معلومیږي دین کامل سو، له کمال نه وروسته نور شیان خو نه نازله کي. ته به ورته هلته کمال په خاصې شیونو کې. مکه مې دارالاستقرار وګرځوله تا دپاره، او بل واکمن می، او بل دا چې حج تنا تس کولی سي، مشرکان نور تاسې سره حج نسی کولی. سیوطي رحمه الله هم دغه خبر د ابن جریر ذکر کړی او مختار ګرځولې ده. او بل خبر دا د طالبانو ورونو سبب د نزول د قرآن، دا هم ډیره مهمه موضوع ده. سبب د نزول د چا؟ د قرآن. سبب د نزول د قرآن باندې به طالبانو ډیر بحث کوي. دا یو بل موضوع ده، باید مونږ طالبانو په دې باندې بحث وکړو. سبب د نزول د قرآن، دا آیات چې نازل سوی د سبب یې څه و؟ تاسو طالبانو یو وارې ما سره دلته ځان پوه کوي. طالبانو یو سبب د نزول د قرآن ده،
یو سبب د شان ورود د حدیث ده، یو شان ورود د شعر ده. درې وړه طالبانو موضوعات دي. دا آیات چې نازل سوی اصل قصه یې څنګه وه چې بیا دا نازل سو، دا یوه موضوع ده. او کله کله طالبانو نبی علیه السلام یو حدیث ویلی وي، دا قصه یې څنګه وه چې نبی علیه السلام دا حدیث ویلی، دې ته شان ورود د حدیث وایي. کله کله شاعر یو شعر ویلی وي طالبانو، شاعر چې کوم شعر ویلی هغه شاعر شعر د پاره یوه قصه لري طالبانو ځان سره. خبر باندې پوه سولئ؟ هسې لږ پوه کوم چې تاسې هدف ته ورسیږئ. طالبانو تاسې که مختصر کې شعرونه لیدلی وي که نه، مختصر کې شعر وایي. نو شعر چې وایي بیا هغه محشیان وایي د دې شعر قصه داسې وله، ټوله قصه یې ذکر کوي که نه. نو زه به یوه قصه درته وکړم طالبانو، بیا به وایي یاسې زده دې نه ده. موږ طالبانو یو شعر ده علامه ابن الهشام په مغنی اللبیب کې راوړی. تاسې به مغنی اللبیب لیدلی وي، د نحوي یو کتاب ده، مغنی اللبیب عن کتب العاریب. د نحوي کتاب د دنیا په ډیرو مدرسو کې دا کتاب درسن ویل کېږي، نصاب کې داخل. زه فکر نه کوم ډیرو کمو طالبانو کې دی چې دا کتاب لیدلی وي. ډېر ښه کتاب د طالبانو د نحوي یو فصل پکې د طالبانو په لویو نحویینو علماو اعتراضونه کوي. وعملوا الصالحات، د صالحات یو بحث پکې دا د صالحات وی اکثر علما د علم نحوي وی چې دا مفعول به ده. بیا وی مفعول به هغه خدا د ما وقع علیه فعل الفاعل، دا مفعول مطلق د طالبانو. یعنی علمي تحقیقات کې یو فصل کې دي، وم فصل د طالبانو په لویو نحوینو علماو ردونه کوي، او دا ډېر علمي فصل د طالبانو. علما وی ما تحت ادیم السما انحام ابن الهشام، دومره خمولات د اسمان د خیمې لاندې دومره لوی نحوي عالم لکه ابن الهشام دنیا کې نه ده تیر سوی. دومره ښه کتاب دنیا کې د ډېر کتابونه درسیږي. ښه اوس افغانستان کې بعضې مدرسو ته د یو بل کتاب راغلی، قطر الندا و بل الصدا، په نحوه کې د یو کتاب د یو جلکي، هغو مدرسو کې به وکنه. نو طالبانو ډېر ښه مولا تیر سوی ابن الهشام. ابن الهشام په مغنی اللبیب کې یو شعر دلیل روانی ده د نحوی دپاره. دی مغنی اللبیب د شعرونو تخریج طالبانو هغه کړی ده. امام سیوطي 2 جلدونو کې د شرح شواهد المغنی ورته وایي، ما سره شته. نو هغې کې لیکلي طالبانو وی دا شعر قصه څنګه وله چې د شاعر دا شعر ویلی. بیا یې ویلي دي وی دا شعر داسې چلو طالبانو یوه ښځه تېره سوې دنیا کې لیلا اخیلیه نومیږي. لیلا اخیلیه عربه ده، کوچۍ وه. د طالبانو یو شاعره وه، د سره د یو چا مینه وه طالبانو، دا یې په مینه باندې وکړله. بیا یې میړه مړ سو. د دې له میړه سره مینه وه طالبانو، او د میړه له ده سره مینه وه، میړه یې مړ سو طالبانو. خو هغه میړی شاعر و طالبانو، یو شعر یې ویلی و، شعر یې داسې ویلی و. ما خپله شعر یاد نه ده، مفهوم به یې درته وایم. وی لیلا اخیلیې که زه مړ وم ته د ما قبر ته راغلې، د ما قبر ته سلام وکړه، که جواب مې در نه که د ما قبر په تیږو ووله. بیا طالبانو چې دا میړه مړ سو، بیا د لیلا اخیلیه چونکې ډېره حسینه شاعره پوهه ښځه وه، یو بل سړي دې نه مطالبه د زواج وکړه، شاعر و. وی ما سره واده وکړه، بیا واده ورسره وکړه. بیا یو ورځ قافله روانه ده، تیریږي، اوښانو قافله ده، قطار د اوښانو روان ده. نو د لیلا اخیلیې د پخواني میړه قبر ته راورسېدل. نو دا نوي میړه یې ورته ویلې لیلا اخیلیې ته، وی شعر دې په یاد ده چې میړه دې درته ویلی وي؟ کم شعر ویلی چې د ما قبر ته راغلی سلام راته وکړه، که جواب مې در نه که تا تره مینه مې دومره ډېره د سره ده، که مې جواب ونه که قبر مې په تیږه ووهل. دا یې لیلا اخیلیې ته ور په یاد که لیلا اخیلیه په اوښ سپره وه، نږدې ورته راغله، قبر ته یې سلام وکړه. دا له اسلام نه مخکې یو ور یې سلام وکړه، جواب رانغی، بیا یې سلام وکړه، جواب رانغی، پیغور یې ورکړه د نوي میړه. نو طالبانو له قبر نه بوم راووته. موږ بوم ورته وایو، عربي کې ورته بوم وایو، عربي کې بوم ورته وایو، موږ کونګ ورته وایو. پیژنئ؟ یو مرغه د طالبانو داسې شنې زیړې سترګې، د شپې مزل کوي، د ورځې
نشي کړلی. دا مرغه راووت، دا چې راووته له قبر نه راووته، اوښه وډاره سوله. چې هغه له قبر راووته اوښه وډاره سوله، دا اوښې داسې خیسک لیلا اخیلیه طالبانو داسې له اوښه وغورځېده، څټ یې مات سو. وقص ورته وایي عربي کې، څټ چې مات سي وقص، څټ چې مات سو طالبانو مړه سوله. بس قافله راجیګه سوله، دا یې همدلته دفن کړله. د چا قبر سره نږدې؟ بس دلته طالبانو سبا ته چې سو دینم یوه لښته راشنه سوله، له دینم یوه لښته راشنه سوله په دې قبر. دویمه ورځ چې کېدله داسې سولې سره. درېیمه ورځ فلتوت احداهما علی الاخرى، پس له مرګ نه د مینې علامه ظاهره کړه بزرګان. پوه شولئ طالبانو؟ نو هغه شعر چې مغني لبیب کې راوړی دی، ټوله قصه طالبانو دا دې ته شان ورود د قصې وي. غټ کتاب دنیا کې چې جوړ د طالبانو کتاب الاغاني ورته وایي، 150 جلدونو نم زیات کتاب د ما سره شته کور کې طالبانو. کتاب الاغاني دا د شعرونو کتاب، د اصلي قصه شعر چې شاعر ویلی اصلي قصه لري. حدیث طالبانو انما الاعمال بالنیات، د نبی علیه السلام د حدیث ویلی اصلي قصه لري که نه لري؟ چې هغه ښځه وقیله نومېدله او فلان و فلان و بیا مستقل کتابونه پې جوړ دي طالبانو. 2 کتابه زه په دې حدیثو باندې لرم. یو کتاب 3 جلدونو کې د طالبانو، او شان نزول د قرآن د طالبانو یو آیات چې نازل سوی دی، دې قصه څنګه. خو یو ټکي تنپی کوي لالاګانو، تاسې به داسې نه وایي چې ټول قرآن دی پاره شان نزول، ټول قرآن دی پاره شان نزول نشته د طالبانو. ښه اکثره د احکامو دی پاره یي طالبانو، حکمونو دی پاره اکثره شان نزول وي، د قصصو دی پاره نشته د طالبانو شان نزول الا. نو شان نزول د قرآن چې ده طالبانو دام یو ډیر مهم بحث ده. علامه شیخ الاسلام ابن تیمیه رحمه الله هغه وی طالبانو وی که څوک سبب د نزول باندې پوی نسی نو هغه په قرآن نه پوهیږي. که ته په سبب د نزول باندې پوه سولې چې په سبب باندې د علم راغی، په مسبب دیم علم راځي. دا دومره مهم باب ده. شان نزول به ته پیژنې طالبانو، په هغې باندې به علم راوړې. په شان نزول کې طالبانو علماو کتابونه جوړ کړي دي. ښه مشهور کتاب د امام واحدي ده، یو عالم دنیا کې تیر سوی امام واحدي ورته وایي. ابن حجر هم په کتاب جوړ کړی طالبانو، زه بیا تاسو ته وروسته خبر کوم. یسألونک عن الاهله، تبتزانی باندې طالبانو علماو رد کړی دی یو دنه، بیا تاسو ته علمي وایم چې ذهنونه او عقلونه مو ومني طالبانو، داسې درته وایم. بیا ابن حجر څه دا مشهور ابن حجر عسقلانی ابن حجر دم کتاب جوړ کړی العجاج نومیږي. العجاب فی اسباب النزول. ما سره شته یو جل کې کتاب د خو تمام کړی نه د طالبانو. سیوطي بیا د خپل کتاب ډیر صفات کړی وی، ما په دې موضوع ډیر ښه کتاب جوړ کړی لباب النقول فی اسباب النزول. په چا به هم داسې کتاب نه جوړ کړی، رښتیا وی طالبانو. ما سره دا کتاب مستقل سته، ډیر ښه کتاب یې جوړ کړی، یو جل کې کتاب دا لباب النقول فی اسباب النزول. او دلته هم طالبانو ولې دا مهم د طالبانو د اسباب النزول، ځکه چې په سبب علم راولي. علم په چا راځي؟ بیا په مسبب باندې راځي. زه اوس طالبانو درته مثال وایم. طالبانو عثمان ابن مزعون دا یو صحابیو، او عمرو ابن معدي کروب دا بل صحابیو. دوی دواړو به ویلې طالبانو وای شراب ناروا نه دي. صحابه ول وی شراب څوک دي؟ ولی وی الله قرآن کې وی ليس على الذين آمنوا وعملوا الصالحات جناح فيما طعموا. نسته ګناه په هغه کسانو چې ایمان راوړي او عملونه صالح کوي. فيما طعموا د دې نه استدلال کو چې شراب پروا نه کوي. خود ته طالبانو د دې آیات شان نزول نو معلوم دی صحابه ته. کله چې ورته معلوم سو چې شان نزول دا ده، اصل کې دا داسې چل و طالبانو د احد جهاد کې، د احد جهاد چې کله پیښېده طالبانو په دغه سهار باندې حمزه رضی الله عنه دا کوم صحابه شهیدان سوي، په دې سهار باندې طالبانو د صحابه او شراب خوړلی ول، حرام نه ول طالبانو دې وخت کې.
نو چې کله دوی شهیدان سول صحابه بیا چې حرمت ته شراب راغی بیا به دوی ویلي چې هغه مخکې شهیدان سوي نو هغوی به څومره ګناهګار خبر پوه شولی چې وروسته حرام سول دا وروستنیو صحابه به ویلي چې مخکیني شهیدان سوي دي نو هغوی خو شراب خوړل که نه نو هغوی ته به الله عذاب ورکوي که به یې نه ورکوي الله آیات را نازل لیس علی الذین آمنوا نسته ګناه په کسانو چې ایمان راوړی وعملوا الصالحات جناح فيما طعموا له حرمت نه مخکې چې شراب خوړلي دوی ته ګناه او عذاب نشته ده پوه شولې په خبر کې نو دا معنا نه هغوی صحابو ته شان نزول نو معلوم مطلقا حلال بلل کله چې شان نزول ورته بره دا د اوغو په حق کې نازل سوی چې له حرمت نه مخکې خوړلي صحیح شو که نه علم په سبب علم په چا راولي په مسبب باندې راولي طالبانو الله قرآن کی وی فَأَيْنَمَا تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ هر طرف ته چې مخ واړوي هلته الله ده خو دې نه داسې معلومه شوله چې قبله کې استقبال فرض نه ده نو هر طرف ته چې مونځو کې څوک ده هر طرف ته چې مونځو کې ذاتي صحیح ده نو قبلې ته استقبال فرض نه سو د آیات وایي که نه خو داسې نه ده طالبانو آیات ته که ظاهر فکر وکړئ هر طرف ته چې مونځو کې صحیح ده اما طالبانو داسې نه ده دا شان نزول لري شان نزول یې دا ده چې دا یا په سفر کې چې نپل وي یا داسې ځای وي چې هلته تا نه قبله ورکه سي تا نن قبله ورکه سوله څوک هم نه چې پوښتنه ترنه وکړي فاینما تولو فثم هر طرف ته چې بس مخ واړو تحرا ده که نه طالبانو نورالرضا خو به م زده وي که نه تحرا وکړه هر طرف ته چې څوک نسته د استدلال هم نسته لمر نسته ورېځ ده اوس قبله کمه سي ده بس طالبانو فاینما تولو فثم وجه الله دا مطلق نه ده طالبانو دا په یو خاص حالات کې ده صحیح شو طالبانو نو دا ډیر مهم علم ده او دلته طالبانو یو مهم باب داوم ده اعتبار عموم د لفظ ته طالبانو که خصوص ته سبب ته ده یو وری طالبانو کوشش دا کوي چې ظاهر عنوان مزده کوي طالبانو د شي حقیقت زده کوي دا ډیر مهم ده څنګه طالبانو عادسي طالبانو نبی صلی الله علیه وسلم یو ورځ میمونه رضی الله عنها د نبی علیه السلام بیبي وله پسې مړ سوی کش کوي ایسته اچو نبی علیه السلام ورته ویلي دا څه کوي وی دا مردار سوی ایسته اچو نبی علیه السلام ورته ویلي چې دباغ الادیم طهور دباغ الادیم طهور پوستکی سره چې دا پسه مړ ده پوستکی ترې راوباسه یا مالګه پې واچوي یا مر ته واچوي چې هغه لامده شیان څه دي زوی موي یا ترنه لرې سي یا خاوره پې واچوي چې پې واچولې چې وچ سو پوستکی پاک سو اوس دا حکم طالبانو دا عنوان څه ده دباغ الادیم طهورون عنوان څوک ده طالبانو عام ده اما سبب څوک ده دا تنادي چا په حق رسول الله ویلی وي تنادي میمونې رضی الله عنها د پسه پوستکی چې د باغت کړل چې پاکیږي که د هر چا اوس تاسې د ما په خبر پوه سئ اعتبار عموم د لفظ ته ده که خاص سبب ته ده دغه دباغ الادیم طهورون لفظ عام د طالبانو که خاص هر پوستکی چې دباغت وکړي طالبانو څوک ګرځي که نه خنزیر انسان خو بیا بیل مستثنا دي که نه دباغ اما دا سبب خاص ته تنادي میمونې رضی الله عنها په حق کې ویلي دي دباغ الادیم طهور نو اعتبار عموم د لفظ ته ده که خاص سبب ته ده عموم ته ده لام دغه عموم دا عموم څه طالبانو تنادي دې لپاره نه هر چا چې کور کې غوا مرداره سوله پوستکی د باغت کې پاک ده که ته وایې چې دلیل دباغ الادیم طهورون ته وایې دا خو د میمونې رضی الله عنها صحیح ده سبب یې هغه اما حکم خو څوک ده عموم د لفظ ته ده دا لفظ عام ده که نه دباغ الادیم طهورون اعتبار چاته ده عموم د لفظ ته ده الله دې وکړي چې تاسې د ما په خبر پوه شوي پوه شولی که نه دا طالبانو د اصول فقه د علماو یوه لویه علمي مسله ده چې په دې باندې علما د علمي اصول فقه ډېر ښه بحثونه کوي طالبانو کتابونو کې
خبر پوه شولې ډېر ښه بحث کوي طالبانو په دې باندې علما د اصول فقه چې د باغ العدیم طهورون اعتبار عموم د لفظ ته ده او که خصوص ته سبب ته د طالبانو. خو یو ټکي ته تاسې فکر وي طالبانو لالاګانو اعتبار عموم د لفظ ته ده، خو دا هلته طالبانو چې نور خارجي دلایل نه موجود، که خارجي دلایل موجود بیا څوک نه ده. زه به یو علمي خبر درته کوم وروسته بیا په دې خبر درته کوم، اوس بیا هسې لږ در پویات کم طالبان. اذا قرئ القرآن فاستمعوا له وانصتوا لعلكم ترحمون. دا خو د خطبې په حق کې نازل ده که نه؟ د خطبې او د مانځه په حق کې نازل ده. شان نزول څوک ده؟ خطبه او منځ. اوس طالبانو اصل شان نزول خو هغه خطبه ده او منځ ده. اوس نه خطبه کې زه قرآن وایم نه په مانځه کې وایم، دا اوس دلته قرآن وایم، په تاسې استماع فرض ده که نه؟ طالبانو لالاګانو لږ ښه فکر وکړئ بیا ما ته جواب راکړئ، بیا زه ډېر خوشحالېږم که ښه جواب و. ګورئ طالبانو اعتبار عموم د لفظ ته ده که خصوص ته سبب ته. اذا قرئ القرآن کله چې قرآن ویل کېده چپم سی او وایم روی. دا اوس چا کې نازل سوی؟ خطبه او په مانځه کې، یعنې که قرآن په مانځه کې ویل کېده او که په خطبه کې ویل کېده امام خطبه ویلې چپ سه ورته، که په مانځه کې ویلې چپ سه ورته وایم وره، که خارج له لمانځه نه و. ولې؟ ځکه اعتبار عموم د لفظ ته ده. اذا قرئ القرآن کله چې قرآن ویل کېده سواء کان فی الخطبه وفي الصلاة او غیر صلاة فاستمعوا له وانصتوا. اعتبار عموم د لفظ ته ده، نه چاته. صحیح ده طالبان؟ دا د موږ د احنافو رایه ده، اما جمهور علما وایي طالبانو نه، دلته خصوص ته سبب ته ده. خارج له مانځه نه د قرآن استماع څوک نه ده، فرض نه ده طالبانو که نه؟ دا د اصول فقه د علماو اوږده مسله ده طالبانو، په دې ډېر ښه بحثونه علما د اصول فقه کوي. بیا به دا نوره خبره وروسته درته کوم طالبانو که نه، چې د قرآن استماع څه شی ده، په دې درته بحث کوم انشاءالله. خو دلته طالبانو یوه بله خبره کوم، رفع الاصل فی الجهل ضرب المثل. یو مخطوط کتاب د طالبانو. طالبانو امام سیوطي له یو مولا نه ډېره ګیله کړې. یو مولا د طالبانو جوجري نومیږي. دی وایي چې ما به هره فیصله کوله زه ډېر تر پتنګ وم، دومره تر پتنګ وم له دې مولا نه، هره خبر به مې چې وکړئ ما په خبر به یې رد کوه. ځان نه به طالبانو داسې علما نه جوړوي. الله چې علما کړئ خیر ده، که یو عالم یوه خبره وکړه ته له غجې نه راجګ سه د ده په ضد خبر، داسې به نه کوئ طالبانو. دا اوس کله کله یو مولا خبره وکړي ما نه طالبان پوښتنه وکړي، دی فکر کوي چې دا هم لکه چې دا نورو غوندې ویده مولا ده، ته په دې مسله کې څه وایې؟ نو غواړي طالبانو چې زه هغه مولا باندې رد وکړم. هېڅ کله نه طالبانو، علم ادب ده. تاسې به طالبانو ځان بې ادبه نه جوړوي، که بې ادبه سئ طالبانو الله مو علم نه نصیب کوي. نو دی وایي زه سخت له دې مولا نه څوک سم. بیا دې کتاب باندې طالبانو یو کتاب جوړ کړی، اللفظ الجوهري فی رد خبات الجوجري. په جوجري رد کړی طالبانو. اللفظ الجوهري فی رد خبات الجوجري. په غیر ردونه کړي طالبانو. بیا په دې کتاب په آخر کې یوه خبر کړې ده، وایي ما په آخر د کتاب کې داسې لیکلي دي: بسم الله الرحمن الرحیم ولتسمعن من الذين اوتوا الكتاب من قبلكم ومن الذين اشركوا اذى كثيرا. نبی علیہ السلام ته الله وی ولتسمعن تبواوري من الذين لا کساننا چې کتاب ورکړل سوی مخکې له تاسې نه، ومن الذين اشركوا او هغه کسان چې مشرکان دي. د دې دواړو نه به ډېر ضررونه تا ته ورسیږي. خو وان تصبروا وتتقوا، که صبر وکې تقوا وکې، فان ذلك من عزم الامور. دا مې وایي د کتاب په آخر کې، ناول د کتاب کې مې دا خبره وکړله، چې دا خبره مې وکړه کتاب مې چې نشر سو، وی جوجري بیا په ما اعتراض وکړ په همدې خبره کې چې دا آیات خو د چا په حق کې نازل ده؟ د کافرانو. ولتسمعن من الذین
دا خو نبی علیه السلام ته الله داسې وایي له کافرانو اهل کتاب او له مشرکینو کافرانو نه به ډېر ضرر درته ورسېږي. ما د چا په حق کې ذکر کړ؟ د جوجري په حق کې. ما له دې آیات نه څوک مقصد کړ؟ جوجري مې تر مقصد کړ. نو جوجري چې خبر سو چې په ما نورم بانه جوړه سوله، ما ته ویلي چې کوم آیات کفر په حق کې نازل سوی هغه دا د ما په حق کې استدلال تر نه وکړه ته کافر سوی. نو سیوطي وی بیا ما ته کتاب راغسو، بیا مې وای طالبانو اراده وکړله چې زه څوک وکمه په د رد وکم. بیا مې بل کتاب وی جوړ کړ، رفع الاصل فی جهل ضرب المثل، دا مې وی جوړ کړ طالبانو. نو دی اوس طالبانو یو دوه خبرې کوي، ټولې نه درته کوم طالبانو، نو تاسې لږ واورئ. دی وی یو تعریض د طالبانو المثل ده، تعریض ناروا ده چې کوم آیات د مشرک کافر په حق کې نازل سي ته په هغه باندې تعریض مسلمانو کې دا ناروا ده، او چې دغه دپاره ضرب المثل وګرځئ بیا دا ناروا نه ده طالبانو، دا بالکل جایز د جواز لري. بیا مثال ذکر کړی طالبانو یو مونځ د صلات الرغائب ورته وایي، دا ډېر جنجالي مونځ د طالبانو. دا بله ورځ شپه څه تېره سوه، دې شپه کې خلک کوي 100 رکاته مونځ ده، خبر پوه سولې 100 رکاته مونځ ده. چا پرون یو ویډیو ورکړی و تیاره کې چا دغه مونځ کوه. طالبانو کوشش به دا کوي چې کم شی موږ ته الله څوک را لېږلی د دین دپاره، موږ به دغه خبرې منو، موږ به دغه په اقوالو چې موږ ته څه رقم مونځ راښودلی همغه مونځونه به کوو. دا چې له ځانه پیر و میر جوړ کړي وي دا طالبانو موږ نه منو، ځان یو مونځ را جوړ کړی دا صلات الرغائب طالبانو یو دغه مونځ ده. دلته طالبانو یو عالم تیر سوی عز الدین ابن عبدالسلام الشافعي، د ویلې طالبانو صلات الرغائب ناروا ده. ابن صلاح شهرزوري یو بل عالم تیر سوی طالبانو، د ویلې روا ده. د ما ول ویلې چې ناروا ده، پس ته ویلې روا ده. د دواړو ملایانو خپل منځ کې طالبانو ډېر خطرناکې مناظرې په دغه موضوع د صلات الرغائب سوي. نو عز الدین ابن عبدالسلام ویلې ناروا ده، بدعت ده دا مونځ. ابن صلاح شهرزوري ویلې وای روا ده. ابن صلاح شهرزوري طالبانو په عز الدین ابن عبدالسلام رد وکړ. په دې رد کې طالبانو یوه خبر دا وله، افرأیت الذي ينهى عبدا اذا صلى، دین استدلال وکړي دا د چا په حق کې نازلو؟ ابو جهل. ارأیت الذي ينهى عبدا، ایا ته وینې هغه سړی ینهى عبدا چې منع کوي یو بنده چې محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم دا چې مونځ کوي. نبی علیه السلام چې مونځ کو چا منع کو له مانځه نه؟ ابو جهل. کنه نبی علیه السلام په مانځه ولاړو، ابو جهل ویلې زه به د نبی علیه السلام په سر تیږه ورکړم. یو وار راغی طالبانو د اوښې صلا یو اوښه لنګه سوی ولا بخاري حدیث د هغه د نبی علیه السلام په سر ور واچو. کنه افرأیت الذي ينهى عبدا اذا صلى، دا د چا په حق کې نازل ده؟ نو عز الدین ابن عبدالسلام څه ویلې طالبانو چې صلات الرغائب څوک ده؟ ها نو ابن صلاح څه ویلې؟ ارأیت الذي توینې سړی چې عز الدین ابن عبدالسلام ده ینهى عبدا من کوي بزرگان اذا صلى چې کله مونځ کوي د رغائب. آیات چا په حق کې نازل وو؟ څوک تر مراد کوي؟ مسلمان عالم. دا ضرب المثل ده، د طالبانو ناروا نه ده. ګوري کله کله که تاسې کینئ مجلس کې بعضې ملایان وی پلانکی آیات نازل سوی دی چا په حق کې؟ د کافر په حق کې. دلته دوی د مسلمانانو دپاره مراد، دا طالبانو ناروا نه ده، مطلقا ناروا نه ده. ګوري تاسې دې ټکي ته فکر وي. علي رضی الله عنه وایي یو ورځ طالبانو علي صاحب سره، یو سړي یو مسلمان سړی و طالبانو علي صاحب سره تیزې توندې خبرې وکړلې. علي صاحب ته توندې خبرې وکړلې. علي صاحب ورته ویلې فاصبر ان وعد الله حق ولا يستخفنك الذين لا يوقنون. اصل کې طالبانو دغه آیات مشرکینو په حق کې نازل ده، خو علي صاحب چې هغه سړي ته ویلې مسلمانو طالبانو هغه ته یې ویلې. نو دا هم طالبانو یو بل باب ده چې تاسې دې ته فکر وي. نور ډېر مثالونه راوړي الله دې وکړي چې تاسې پوه سوي یې پې باندې. کوم آیات چې د چا په حق کې نازل وي هغه د ضرب المثل دپاره د چا دپاره پیش کول طالبانو ناروا نه ده، جواز لري. الله دې وکړي چې د ما په خبره پوه شوي. او بل دا د طالبانو دا شان نزول څه ده؟ طالبانو
دا شان نزول دا په اجتهاد نه کیږي. یعنی اوس ډېرې مسلې وي طالبانو ته به اجتهاد پکې وکړي. شان نزول کې به تا یا خبر اورېدلې وي یا به دې لیدلي، هلته روایت منل کیږي، بس اجتهاد نه منل کیږي په شان نزول کې. تاسې په خبر پوه شولئ. صحابي وایي موږ داسې وو چې دا را نازل سو، خبره داسې وه ما واورېدل ما ولیدل. اجتهاد په شان نزول کې کار نه کوي طالبانو، چې یو سړی وایي یاره کیدای شي خبره داسې څه وي، بیا به داسې بیا به داسې وي. دا طالبانو دلته شان نزول کار نه ورکوي. تاسې دې ټکي ته فکر وي. او بل طالبانو شان نزول چې دا صحابو ته بیا په قرائنو باندې معلوم سوی ده. او یوه خبر دا د طالبانو کله چې یو صحابي د شان نزول قصه وکړي، دا طالبانو د حدیث مرفوع په مرتبه باندې ده چې سند یې ثابت وي، د حدیث مرفوع په مرتبه ده. حدیث مرفوع خو بیا تاسې پیژنئ طالبانو لالاګانو که به یې نه پیژنئ. او که چېرته تابعي د شان نزول ذکر که او دا بیا طالبانو مسند مرسل طالبانو حدیث ته مسند مرسل، نو دی باندې خبره ډېره ځکه نه اوږدوم طالبانو، دی باندې کیدی سي دا د علم حدیثو اصطلاحاتو باندې تاسې چندان ډېر وارد نه یې چې بیا خبره درنه ورکه نه سي. او بله خبر دا د طالبانو الله عز وجل چې دا کله کله اسباب متعدد وي، یعنی د یو آیات نزول دی پاره اسباب متعدد راغلی وي، دایم سبب د نزول وي دایم سبب د نزول وي. دې ته څه وایي؟ متعدد اسباب هم کله کله څنګه وي راغلی وي. خبر درته کوم طالبانو، خو ته به هلته بحث کوي. مثلا اول دا ده اوس نساؤکم حرث لکم، عبدالله ابن عمر وی نساؤکم حرث لکم، دی تاسې ښځې د تاسې دپاره د کښت جای ده. جابر ابن عبدالله وی دا نازل سوی ده، یعنی خپلو ښځو سره اتیان فی الدبور مه کوئ، خپلو ښځو سره لیواتت مه کوئ، دا په دې کې نازل سوی. دا د جابر رضی الله عنه خبر ده. او نه د عبدالله ابن عمر خبر ده. جابر ابن عبدالله څه وی طالبانو؟ جابر ابن عبدالله داسې وی نه دا په دې کې نازل سوی. یهودو به ویلې چې کله سړی له خپلې ښځې سره جماع کوي د شا له طرف نه، خو په قبول کې په فرج کې بچی احول راځي، کوکسترګی راځي. الله دا آیات را نازل که نساء حرث لکم فأتوا حرثکم انا شئتم. خبر باندې پوه شولې؟ هر قسم چې تاسې راتګ ورته کوئ درته جایز ده. نو جابر صاحب وایي چې دا آیات هغه د یهودو د سوال په مقابل کې راغی. جابر صاحب وایي نه د لیواتت په مقابل کې راغی. صحیح ده د طالبانو دلته دوه شان نزول راغلل. صحیح ده د طالبانو دلته نقل ته اعتبار ده. جابر ابن عبدالله نقل کړی ده او هغه څه ورته وایي عبدالله ابن عمر اجتهاد کړی طالبان، هغه استنباط ته مسلې کړی، هغه شان نزول نه ده طالبان. اگر چې په شکل د چا ذکر سوی د شان نزول ذکر سوی، خو شان نزول هغه دا نه طالبانو. څوک ده؟ هغه طالبانو استنباط ته مسلې ده. ګوره نساؤکم حرث لکم، د تاسې ښځې چې دي د تاسې دپاره جای د کښت. اولاد په کوم ځای کې شین کیږي؟ په فرج کې طالبانو که په دبر کې؟ نو دا طالبانو مطلب ده. نو هغه حرام سوزتي کنه، دا مطلب ده. او کله کله طالبانو داسې وي، کله دوه سند راسي طالبانو. یو سند دا ده نبی صلی الله علیه وسلم مریض یوه شپه یا دوه شپې طالبانو راپورته کیدی نسو. یوه ښځه راغله نبی علیه السلام ته یې ویلې ای د الله رسوله تا د شیطان خو لکه سې پرېښودلې، تا شیطان خو تا ته دا څو ورځې نه راځي، نعوذ بالله. جبریل علیه السلام یې ښوده. نو الله دا آیات را نازل که والضحا واللیل اذا سجا ما ودعک ربک وما قلا. دا د بخاري حدیث ده، شان نزول دا و. خو طبراني داسې وایي طالبانو د نبی علیه السلام خادم و.
نبی علیہ السلام ورته ویلي دا نبی علیہ السلام څو ورځې تېرې کړې طالبانو هغه نه نازلېده وحی نه راتله جبریل علیه السلام نه راتله چې دا ولې نه راځي نبی علیہ السلام هغه ته ویل خپل خادم ته وي دا کوټه جارو کړه کله چې کوټه جارو کړله طالبانو څو ورځې ووتلې چې کوټه یې جارو کړه هلته د سپي بچی و جور ول کلب هغه یې طالبانو کټ لاندې چې وویسته جبریل علیه السلام راغی جبریل علیه السلام ویلې وای نبی علیہ السلام راغی طالبانو دا نبی علیہ السلام به طالبانو چې کله وحی پې راغلله وبډار سو سړی چې وډار سي طالبانو یخې کېږي دا زامه یې ښورېدله د نبی علیہ السلام د سړی خوري که نه داسې خورېده نبي صلی الله علیه وسلم نو هغه جبریل علیه السلام ورته ویلې وایي نبی علیہ السلام ورته ویلې ولې نه راتلې وایي کله چې سپی چېرته وي هلته موږ نه ځو نو دې نه معلومیږي طالبانو شان نزول یو وارې وایي شان نزول یې ښځه وه بیا وایي چې سپی نه هغه کېده دا یې شان نزول نو طالبانو علامه ابن الحجر په فتح الباري کې وایي صحیح دا د طالبانو د بخاري حدیث چې ښځه ورته راغله نبی علیه السلام ته یې ویلې چې لکه چې شیطان خو دې دا څو ورځې پرېښودل لکه چې نه درته راځي نعوذ بالله دا صحیح ده دا یې شان نزول و دغه چې د سپي بچی دلته پروت دا طالبان ابن حجر وایي دې کې د حدیث کې ضعف ده دا سبب د شان نزول نسی ګرځېدلی دا صحیح نه ده طالبانو خبر باندې پوه سولی کله کله طالبانو یوه قیسه 2 سندم لري کله کله داسې ګوره طالبانو موږ دلته څو خبرې وکړې کله کله د یوه آیات لپاره څو شان نزول وي خو بیا به ته په دې بحث کوې چې دا رښتیا شان نزول کوم یو ده او استنباط کم یو ده لکه یو کې کله کله په دې باندې کې 2 شان نزول راغلي خو په دې به بحث کوي چې کوم صحیح ده کوم نه ده صحیح لکه دې والضحا کې او که چېرته داسې و طالبانو چې دواړه څوک برابر ول دواړه سنده برابر و دا سند هم ثابت و دې شان نزول یو رقم ته ویلې دې شان نزول سندونه هم دواړه برابر ول قوي سندونه ول بیا به څه کوي بیا به ترجیح کوم چې اسباب د ترجیح دی هغه اسباب د ترجیح ته به یو په بل ترجیح ورکوي اوس مو پوی کوم طالبانو د عبدالله ابن مسعود حدیث ته دی وی زه نبی علیه السلام سره مدینه منوره کې روان وم نبی علیه السلام سره یو لرګی و لکړې په شکل د لرګی استعمالو یهود ولاړ ول طالبانو په یهودو تېرېده یهودانو د نبی علیه السلام نه بعضې یهودانو د بعضو یهودو ته ویلې چې د نبی علیه السلام نه پوښتنه وکړي د روح په باره کې چې راوړاندې سول نبی علیه السلام ته ویلې روح چی ده نبی علیه السلام باندې وحی نازله سوله چې بیرته وحی تر پورته سو نبی علیه السلام ورته ویلې قل الروح من امري وما اوتیتم من العلم الا قلیلا نو شان نزول څوک سو یهودو پوښتنه کنه یا به دا شان نزول سو دا خو د عبدالله ابن مسعود حدیث ده دا د بخاری حدیث ده د ترمذی حدیث ده د طالبانو د مکې مشرکان راغلل طالبانو قریش یهودانو ته ویلې تاسو خو اهلی کتاب یې تاسو ته ډېر معلومات سته موږ ته داسې سوالونه راوښیي چې موږ یې د رسول الله نه وکړو چې بندي کړو یهودو طالبانو دا سوال وروښودو چا ته مشرکینو د مکې ته د مکې مشرکین رسول الله نه دا پوښتنه وکړله نبی علیه السلام چپ سو بیا وروسته دا آیات را نازل سو وما قل الروح من امر ربي وما اوتیتم من العلم نو خو دې نه معلومیږي چې یو وارې وایي مشرکینو پوښتنه کړې بل شان نزول وایي یهودیانو پوښتنې کړې خو یو نه داسې معلومیږي طالبانو چې د مشرکینو د مکې پوښتنه کړې دې نه معلومیږي دا آیات چیرته نازل سوی په مکه کې ځکه مشرکین چیرته ول او بلکې چې راځي یهودو پوښتنه وکړه یهود بیا چیرته ول په مدینه کې ول طالبانو نو خو دلته طالبانو ترجیح ورکو هغه ترجیح دا د طالبانو چې یو له اسباب ترجیحات دلته طالبان امام سیوطي رحمه الله وی اصل شان نزول هغه د مدینې خبره ده د یهودو ځکه دلته عبدالله ابن مسعود حاضر و بلکې طالبانو روایت کوي قریشو د خبرو لګل ته د نقل خبر نسته ده یو له اسباب ترجیحات اصلي شان نزول څوک ده مدینه کې نبی علیه السلام روانو یهودانو بعضو ته ویلي راځئ پوښتنه وکړو په شریکه یې پوښتنه د رسول الله نه وکړه روح څه شي ته وایي نبی علیه السلام ورته ویلي قل الروح من امر ربي او
کله کله طالبانو داسې کېږي چې یوه قصه وي طالبانو، یو آیات وي، یو حکم وي، د څو سببونو نه وروسته راپېږي که نه. سببونه دوه موجود سي طالبانو، دوه سبب موجود سي، بیا وروسته له هغه نه څوک را نازل سوی وي آیات. دا لږ مهمه ده طالبانو. دا یو به درته ووایم، ما خو کوم چې پورې کتلی یو ډېرو، خو بس ته بیا ځکه یو دم به مو نه پتنګو. طالبانو کله کله دوه سبب موجود سي، دوه سبب چې موجود سول وروسته څوک نازلیږي؟ آیات نازلیږي. اوس طالبانو والذین یرمون ازواجهم، د لعان بحث دا داسې چل و طالبانو. دوه حدیث راغلي بخاري دي دواړه. هلال ابن امیه یو صحابي و، نبی علیہ السلام ته راغی. نبی علیہ السلام ته داسې وی ای د الله نبی، که یو سړی خپله ښځې سره پردی سړی وویني چې زنا، یعنی ښځه دما د زنا بل څوک سره کوي، څنګه ورسره وکړم؟ نبی علیہ السلام ورته ویلې نه. د هلال ابن امیه صحابي و، نبی علیہ السلام ته راغی ورته ویلې چې ما له خپلې ښځې سره شریک ابن سمحا ولید، زنا یې ورسره کوله د ما له ښځې سره. نبی علیہ السلام څه ورته ویلې؟ البینة او الحد فی ظهرک، یا څوک راوړه، شاهدان نه راوړي، موږ تا په حد قذف باندې وهو. لکه دا تا ښځه سړی تهمتي که په زنا باندې، ښځه او بل سړی، موږ تا څنګه کوو؟ په حد قذف کې وو. هغه ورته ویلې ای د الله رسوله، یو سړی به له خپلې ښځې سره بل سړی په زنا ویني، د تي به دی ځي باندې شاهدان به راټولوي چې راسئ ما ښځه زنا کوي. نبی علیه السلام ته یې ویلې، ورسره ناست و. نبی علیه السلام بیا ورته ویلې الحد البینة او الحد، بس بل شی نسته. چې د ډېر طبیعت خراب سو چې دا څه عجیبه خبر ده. لږ وخت تېر سو، نبی علیه السلام ورته ویلې تا په حق کې څوک نازل سو؟ بل سړی و طالبانو، هغه نومېده عویمر عجلاني نومېده، صحابي و، له خپلې ښځې سره بل سړی په زنا ګیر کړی و. د عاصم بل صحابي و، عاصم ته وویلې، عاصم ابن عدي ته وایي زه شرمېږم، ته رسول الله ته ورسه او داسې ورته وایه چې ما یو سړی له خپلې ښځې سره سړی ګیر کړي، څه حکم یې ده؟ چې دی راغی، نبی علیه السلام راغی، نبی علیه السلام عاصم ته ویلې وي زه د دې پوښتنې مه کوه، دا بدې پوښتنې دي. عاصم بیرته راغی، چې بیرته راغی هغه وویلې دا عویمر عجلاني وی زه خپله رسول الله ته ورځم. څنګه چې رسول الله ته راغی، رسول الله ورته ویلې تا په حق آیات را نازل سو، والذین یرمون ازواجهم. هلال ابن امیه ته ویلې چې د تا په حق نازل سو، هغه د هغه ښځې سره هم چا زنا کړې وه، لیدلي وو. د عویمر عجلاني له ښځې سره هم طالبانو زنا کړې وه، هغه ته رسول الله ویلې. یعنی دا آیات دوه سبب یې سول، یو سبب عویمر عجلاني او هلال ابن امیه سو. صحیح شو؟ دوه دانې سول طالبان. نو کله کله یو حکم نازل سوي اسباب دوه وي طالبانو، خبر دوه سبب متوجه سي، بیا څوک را نازل. خو طالبانو دلته یوه خبر واورئ چې ابن حجر کړې ده رحمه الله، ډېره ښه خبره یې کړې طالبانو. تاسې دا خبر د سره واورئ، څنګه یې هغه ته ویلې تا په حق نازل ده، هغه ته ویلې تا په حق نازل ده. ډېره ښه جمع ابن حجر کړې. اول داسې و طالبانو، دا عویمر عجلاني عاصم ورولېږه رسول الله ته صلی الله علیه وسلم، ورته ویلې چې ما له خپلې ښځې سره سړی ګیر کړی، څه حکم ده؟ نو عویمر څه نبی علیه السلام ورته ویلې وایي زه دا پوښتنې مه کوه، دا داسې عیبجنې خبرې دي مه وایه. دلته طالبانو چې عاصم بیرته راغی، دلته عویمر هلال ابن امیه ته هم دا پیښه سوې ده چې عاصم را روان سوی، رسول هغه ته راغلی، د عویمر عجلاني ته هلته هلال ابن امیه راغلی. نبی علیه السلام مخکې خو تیار پوښتنه له رسول الله نه سوې، چا ترې کړې؟ عاصم. خو نبی علیه السلام ورته ویلي زه یې د پوښتنې مه کوئ، دا داسې سپکې پوښتنې دي، بدې دي. دلته چې دی روان سوی چې عویمر ته خبر راوړي، هلته څوک راغی؟ هلال ابن امیه چې رسول علیه السلام ته راغی، هغه ته یې ویلې چې ما سره داسې پیښه سوي. هغه ورته ویلې تا په حق کې دا اوس دستي آیات را نازل سو، که نه؟ هغه ده
عویمر عجلانی ته چې عاصم راغی، عاصم ورته ویلي چې رسول الله ویلي دا بدې خبرې دي په بار کې. عمر ویلي نه زه خپله ورځم. عویمر خپله راغی، نبی علیه السلام ورته ویلي تا په حق کې نازل سوی. ځکه اصل پوښتنه یې څوک وه؟ عاصم کړې وه که نه؟ د چا دپاره یې کړې وه؟ د عویمر دپاره یې کړې. چې د عویمر دپاره یې کړې وه، عویمر عجلاني دپاره، خو اصل قرآن دغه په حق کې نازل. نو خو ګوره رسول الله وی هلال ته وی د تا په حق کې نازل ده، خو رښتیا وی دا اوس د تا په حق کې همدغه مسله رانه. عویمر چې ورغی هغه ته ویلي د تا په حق کې نازل سوی. دا خبر چا کړی؟ ابن الحجر کړی ده رحمه الله. نو الله د طالبانو وکړي چې د ما په خبر پوه سوي. کله د یوې هغه دپاره دوه څوکه نازل سي، دوه سببه نازل سي. واخر الدعوانا ان الحمد لله رب العالمين.